السلام علیکم ملګرو دوستانو. د نننۍ ویډیو د هغه ښځو باره کې ده د کومو ښځو خاوندان چې بهر ملکونو کې نو هغوی خپل شهوت څنګه پوره کوي. دا ویډیو راسره وګورئ. ملګرو دوستانو، ډیر داسې ملګري دي چې په سعودي عرب او په دوبه او په نورو ملکونو کې 10 کاله او 15 کاله دغه تیري، نو د هغوی ښځې د شپې شهوت څنګه پوره کوي او د شپې چې کوم دی څه کارونه کوي. نو دا ویډیو راسره وګورئ. ملګرو دوستانو، زمونږ او ستاسو چې کوم دی په دې معاشره کې ډېرې داسې ښځې چې د خاوند د راتلو پورې صبر وکړي، او ډېرې داسې ښځې چې د خاوند د راتلو صبر نه کوي. مطلب چې خاوند یې په 10 کاله یا په 15 کاله مسافرۍ کې، نو دا ښځه چې کوم ده زنا ته لاس واچوي، بد کارونه شروع کړي او د هغې زندګي چې کوم دی دغه شانتې خرابه تیریږي. نو ملګرو دوستانو، ویډیو کې زما دا مطلب دی چې اسلام کې راغلی دی چې 4-5 میاشتې چې کوم دی ښځه صبر کولی شي، د هغې نه زیات صبر نشي کولی. نو ډېرې داسې ښځې چې هغوی له خدای پاک په دنیا کې او په آخرت کې دواړو کې اجر ورکوي چې هغه د خاوند د راتلو پورې صبر وکړي. او ډېرې داسې ښځې دي چې یاره مونږ په خپلو سترګو باندې ولیدل چې یاره د هغوی خاوندان چې کوم دی په سعودي عرب کې او په دوبو کې او هغه دلته په زنا باندې لاس پورېږي. نو ځان چې کوم دی دومره وشرموي چې خپل قامونه او ورڅه ورسره وشرموي. نو امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. په ویډیو کې زما دا مطلب دی چې کم از کم تاسو په ډېره غټه مسافره یم ځئ، نو 10 کاله او 15 کاله مه تېروئ. خامخا 1.5 کال یا 2 کاله پس خپلو ښځو خپلو بچو ته چې کوم دی حاضري کوئ. ښځه چې کوم ده په قرآن کې راغلی دی چې دا ډېر زیات ناقص العقل څیز دی. نو انشاءالله ښځه چې کوم ده ډېره زیاته دوکه کېږي، ډېره زر دوکه کېږي. دا وړه غونته کې ویډیو ده. انشاءالله امید لرم چې دا ستاسو خوښه شوي. د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او په دې خبره باندې عمل وکړئ. هېڅ د خفګان خبره پکې نشته دی. زه به هغه خبره تاسو ته کوم چې په هغې کې ستاسو پیدا. د نورو ویډیوګانو دپاره چینل سبسکرایب کړئ او کمنټ وکړئ، لایک وکړئ. والسلام.